السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو ملګری دی، هغه وایي چې زه په رکوع کې سر دونه ښکته کړم چې د عام حالت نه ډېر ښکته وي، نو د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب عالي صحیح دی، دې سره مونځ نه فاسدېږي او نه سجده سهوه پې لازمیږي، لیکن دا عمل خلاف اولا دی، مکروه تنزیهي دی، ځکه چې د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه دا نه وه. ترمیزي کې، نسایي کې د برا ابن عازب رضی الله عنه نه روایت دی، هغه فرمایي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلي فکان اذا رکع سوى ظهره، بل روایت کې راځي بسط ظهره حتی لو صب علیه الماء لاستقر، که په ملا دې ورته اوبه هم تویې کړې وی دا به پر باندې د پاسه ولاړې وی، یعنې بالکل سیده برابر. نو دلته باقاعدت ورسره د سوه لفظ پکې راغلی، مساوات خو برابروالي ته وایي. نو سر، ملا او تقریبا صلوین دا سره برابرول پکار دي، لیکن که دې نه سړی ټیټ شي نو زیات نه زیات یې دونه وکړه چې د مانځه د آدابو خلاف کار یې وکړه. نو د آدابو خلاف کار دا لکه د مستحبو خلاف یو، د مستحبو خلاف دا مکروه تنزیهي وي، خلاف اولا وي، مونځ کې مو سره فرق نه راځي، او هکذا سجده سهو هم پې نه لازمیږي، لیکن دونه دی چې د مونځ چې کوم حسن دی، حسن هغه حسن د مونځ ورسره خرابېدی شي، نو دا ښه خبره نه وي.